د محکمه لایو سټاک د بیس لاین سروې 2021 تر مخه صوبه کې په امروزه کچ د 3 لکو نه زیات چرګان د خوراک لپاره کارول کیږي، ولې د غټ اختر څخه وروستو د چرګانو هم هغه ګران نرخونه په ځای ولاړ دي او اخیستلو والا د نشت برابر دي. داسې حالات دي چې ځان نه لبه دغه شړو ټولس کې یا لس یا دولس دغه چرګان خرڅېږي 455 روپۍ کیلو دی. حالات ډېر خراب دي. په صوبه کې د پولټري فارمونو شمیره 40,142 ده، کم چې د صوبې د خوراک صرف 40% ضرورت پوره کوي، ولې بلخوا د ګرانۍ له امله د پولټري فارمونو مالکان د روزګار پرېښودو ته تیار شوي دي. یاره بچي مو اچولي وو خو مخکې مو شړونو کې یو شان تاوان د تیر شوي شټ کې هم ډېر زیات تاوانونه وکړل. کم از کم د اختر نه مخکې شټ هم راورسېدو، تیار و 2-3 ورځې پکې وي او 5-6 لاک روپۍ پکې مسلسل ویل یو شان یو شټ کې، بس بند هم کړل ځکه چې خرچې زیاتې شوې او نشو رسېدی ورته. دلته مې د چرګوټو یو فارم خو په الحال مې نوار کو په دې وجه باندې چې پیټ ډېر ګران شو، 8.5 ته بوره ورسېده او چې کوم وخت کې مونږ چرګانو نو هغه وخت کې به 2.5-3 نه اړو کیلو اوچتېده نه. اوس خلک وایي 400-500 ته کیلو رسېدلی، خو لکه اوس مونږ ورته طاقت نشته ځکه چې داسې اداره نشته چې مونږ ته څه قرضه والو یا را سره څوک لکه مرسته وکړي، هر څه د خپله جیبه کول دي که نه. نو دوایان هم ډېرې زیاتې دي لکه خوري او ګران هم دي، د دې وجې نه همدغه شانتې لاس په خپه ناست یو ورته. د محکمې چارواکي هم دا خبره تصدیقوي چې د موسمي حالاتو له امله د چرګانو کاروباریانو ته نقصان اوړېدلی دی، خو هغه پراجیکټ اوس دوام نه لري، کم نه به په داسې حالاتو کې پولټري فارم مالکانو ته اسانتیاوې ترلاسه کېدې. اوپن شډونو والا چې فارمنګ کوي نو دوی له موږ په 1000 چرګانو پسې تقریبا 60 بیگز خوراک ورکوو او ورسره څه میډیسن مو، خو چې کله حکومت بدل شوی نو بجټ هر څه پرې شوي دي، نو چې کله بجټ راشي او حکومت الاو کړي نو بیا به موږ دا ورکوو، خو هغه خو ډېر کم فارمونه به وي. د ګرانۍ لوړه شرح د چرګانو په طلب او رسد کې فرق او په تیره د ناسازه موسمي حالاتو له امله ولس او کاروباري خلک د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.